روغتیا پوهان وایي دا 7 ډوله څښاک مو پوستکی ځوان او ښکلی ساتي. د ځوان، تازه او ښکلي پوستکي درلودل یوه ډیره مهمه مسله ده، ځکه د انسان ښایست له پوستکي سره مستقیم تړاو لري. د څیړنو پر اساس یو شمېر انسانان کله ناکله له وخت وړاندې زړیږي، چې دا د ځینو داخلي او بهرنیو عواملو له امله رامنځته کیږي. دلته درته د داسې څښاکو په اړه معلومات درکوو چې د زر زړېدو مخه نیسي. لومړی، شیدې پوستکی ځوان او تازه ساتي. شیدې هغه څه دي چې هم ارزانه دي او هم پر ښایست سربیره د روغتیا لپاره ګټور دي. په شیدو کې شته مواد د پوستکي د زړښت مخه نیسي، ځوان او تازه یې ساتي. په شیدو کې شته لاکتیک اسید د بدن پوستکي ته یو پوښ ورکوي چې د دغه پوښ ځلا په پوستکي کې د ښایست لامل کیږي. دوهم، د انګور اوبه د پوستکي له زړښت سره مبارزه کوي. انګور په طبیعي توګه د هغو ناروغیو درملنه کوي کوم چې د لمر له وړانګو د انسان پوستکي او وجود کې پیدا کیږي. همدارنګه د انګور اوبه په طبیعي ډول پوستکي نرم ساتي او له وچوالي مخنیوی کوي. هغوی چې د وچ پوستکي نه شکایت لري پکار دی چې د خپل د خوړو په لیست کې انګور ته ځای ورکړي. انګور د مخ پوستکي له ګونځو ژغوري. په مخ کې د ځوانو دانو لپاره ښه درمل دی. همداراز د مخ په ښکلا کې اغیزې لري. د انګور پوستکي او دانې ډیر کلونه د ښکلا محصولاتو او د زړېدو د مخنیوي لپاره کارول شوي دي. انګور د ریسوار اترول لرونکي دي، هغه انټي اکسیدونه چې د زړېدو له نښو سره مبارزه کوي. دریم، د انار اوبه د پوستکي د ګونځو ضد دی. انار د زړه ناروغیو، لوړ فشار، التهاب او ځینو سرطانونو په تیره بیا د پروستات سرطان لپاره تر ټولو ښه نسخه ده. انار د فیبر اصلي سرچینه ګڼل کیږي او په زیاته اندازه ویټامین آی، سی، ای، اوسپنه او انټي اکسیدونه لري. دا څښاک د دې ترڅنګ چې د پوستکي د ګونځو پر ضد مبارزه کوي، د بد کلسترول یا هماغه LDL کمیدو کې مرسته کوي. څلورم، د رومیانو اوبه پوستکی ښکلی کوي. څیړنو ښودلي سره بانجیان چې څومره ښکلي دي په هماغه اندازه ستاسو د پوستکي په ښایست کې هم مرسته کوي. په مخ او یا لاسونو باندې موښل یې د پوستکي د ښکلا لامل ګرځي. رومیان د لیکوفین په نوم د انټي اکسیدن زیاته کچه مواد لري. په رومیانو کې د کارتونویدو او کیمیایي مواد د آزاد رادیکالونو له اثراتو سره مبارزه کوي. آزاد رادیکالونه د سلولونو د زیانونو او ژر زړېدو اصلي عوامل دي. پنځم، د هندواڼې اوبه پوستکی له وچوالي ساتي. د هندواڼې اوبو استعمال د بدن د اوبو د تامین ترڅنګ د پوستکي ښه محافظ هم دی. هندواڼې پوستکي لپاره د غني ویټامینونو درلودونکی دی. دا مواد بدن کې د پوستکي له وچوالي او ګونځو سره مبارزه کوي او پوستکی مو تل مربوط ساتي. شپږم، د کیوي اوبه د پوستکي زوړوالی ځنډوي. بدن کې د آزادو رادیکالونو د زیانونو د مخنیوي لپاره په کیوي کې شته اکسیدونه ښه رول ادا کوي. په کیوي کې موجود ویټامین سی د کلاژن تولید کې مرسته کوي. کلاژن د پروټینو یو ډول دی چې د پوستکي د غښتلتیا لامل کیږي. د عمر زیاتېدو سره د کلاژن تولید کمیږي او د پوستکي ارتجاعي خاصیت هم له منځه ځي. د کیوي اثاره د کلاژن تحریکونکي مواد دي چې د پوستکي د ساتنې له محصولاتو سره یوځای کیږي او د انسان زوړوالی ځنډوي. اووم، د کرم اوبه د پوستکي په روغ ساتلو کې مهم رول لري. روغتیا پوهان وایي د کرم اوبه له نورو ګټو سربیره
د پوستکي په روغ ساتلو کې مهم رول لري. د کرم پاڼې د ویټامین کې مهم سرچینه یادېږي او د هډوکو د کمزورۍ او د زړه ناروغۍ مخنیوي لپاره یوه ګټوره ماده ده. د کرم اوبه همداشان د معدني موادو لکه مګنیزم، مس، کلسیم، اوسپنه او مګنیزمو او مهمو ویټامینونو لکه ویټامین B6، ویټامین B1 او ویټامین B2، ویټامین A، فیبر او همداشان د غیر اشباعي غوړو اسیدونو غني سرچینه ده.